سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته بعضې ډېر ښه خبرونه هم درکړم او همدغسې یو څو به بد خبرونه هم درکړم، خو خاص کر زه به تاسو ته په نن ویډیو کې ووایم چې کوم ټیم سریلانکا پریمیر لیګ کې یعنې سیمي فاینلو ته کوالیفای وکړله او سبا ته یوه ډېره زیاته مهمه لوبه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم او د حضرت الله زازي دوی ټیم چې کوم ده دوی به خپل مابین کې ترسره کړي. دغه ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ، د کرکټ ټولو حالاتو نه به تاسو خبر سئ او کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو همدغه سریلانکا پریمیر لیګ نه به زه تاسو ته شروع کوم چې نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه لوبې ترسره سولې. دغه اولنۍ لوبه چې کومه یې وه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم جیف ناسټایرس په نوم باندې یو ټیم و، هغوی سره مهمه لوبه ترسره کړله، خو خوشبختانه دغه لوبه د کینډ ټاسکر لوبه وګټله، یعنې رحمان الله ګوربز دوی ټیم دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې یو ځل بیا رحمان الله ګوربز ناکامه سوی ده. زه رحمان الله ګوربز نه ډېر زیات ناامیده سوی یم او ماته داسې ښکاري چې دا مې یو توکلي لوبغاړی ده، خپلې کومې غلطیانې چې بار بار دی کوي هماغه دوباره په هر یوه لوبه کې تکراري چې شاټونه وهي، بیا توکلي شاټ وهي، بال ورته نه معلوم چې کومې خواته یې راکش کړي، اول ته بال جګ سي او خپله ویکټه ډېر په اسانۍ سره دوی بل ټیم ته خپله ویکټه ورکړي. نو نن خو د رحمان الله ګوربز دوی ټیم دغه لوبه وګټله، خو رحمان الله ګوربز یو ځل بیا مسلسل ډول باندې ناکامه کیږي. خو دغه دویمه لوبه زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان سمیع الله شینواري ډېر زبردست بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. نن لوبه کې که موږ وګورو سمیع الله شینواري 46 رنزه کړي دي چې 60 بالو باندې 6 سروريزې وهلې دي او 2 شپږیزې وهلې دي. دغه لوبه ګیل ګلیډیټر په نوم باندې چې کوم ټیم د حضرت الله زازي هم دوی کې لوبیږي، خو حضرت ته چانس نه ورکوي ځکه هغه هم یعنې دوی ورباندې دومره بروسه نه ساتي او په دغه لوبه کې 109 رنزه ټارګټ یې د سمیع الله شینواري دوی ټیم ته ورکړی او دوی بیا په آخرني اور کې شلم اور کې په لاست بار باندې دغه ټارګټ پوره کړ او لاست بار باندې سمیع الله شینواري یوه غټه شپږیزه هم ووهله. نو دغه د سمیع الله شینواري د ټیم چې کوم ده دغه لوبه خو ورته دومره زیاته مهمه نه وله، خو سمیع ورته ښه بیټینګ ترسره کړه او فورم کې ورته راغی چې دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر ده. خو سبا ته به زه تاسو ته ووایم چې ډېره یوه مهمه لوبه ترسره کیدونکې ده چې دغه لوبه ماښام ټایم کې 7 بجې باندې دغه لوبه شروع کیږي او دغه لوبه د حضرت الله زازي ګیل ګلیډیټر ټیم چې کوم ده کینډ ټاسکر د رحمان الله ګوربز دوی ټیم سره دوی لوبیږي. دغه لوبه به یو قسمه ته زه تاسو ته ووایم چې کوارټر فاینل غوندې لوبه ده، یعنې هر یو ټیم چې دغه لوبه وګټي هماغه به سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي او دغه هر یو ټیم چې دغه سبانۍ لوبه وبایلي نو هغه به دغه ټورنمنټ نه آوټ سي. نو دا خو څه د سریلانکا پریمیر لیګ خبرونه. اوس به زه تاسو ته د بیګ بیش لیګ په هکله باندې ووایم چې سبا ته که خیر یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې بیګ بیش لیګ هم شروع کیږي. بیګ بیش لیګ زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان ورکې مجیب زاد رانده محمد نبي ده او همدغسې نور احمد هم ده او دې نه علاوه که موږ وګورو ظهیر خان پکتین ده، رشید خان هم ده او رشید خان خو د بیګ بیش لیګ لپاره خپل تمرینات هم شروع کړي د خپل ټیم سره یو ځای سوی ده او بل خواته سبا ته چې کومه لوبه ترسره کیږي دغه کې یو افغان لوبغاړی هم یعنې د پردیو ټیمونو لوبه ده او دغه لوبې ټایمونه وختونه به زه تاسو ته ووایم چې سبانۍ لوبه چې کومه ترسره کیږي دغه په کم 1 بجه د افغانستان غرمې ټایم کې دغه لوبه شروع کیږي او که تاسو غواړئ دغه لوبه لایو وګورئ نو په سټار سپورټ چینل باندې تاسو لایو کتلی سئ، پی ټي وي سپورټ چینل باندې هم لایو کتلی سئ، 10 سپورټ چینل باندې هم لایو کتلی سئ. او د نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې د افغانستان لوبغاړی رشید خان محمد نبي او مجیب زدن خپل درجه بندۍ باندې چې د آی سی سی درجه بندۍ چې کوم دي هماغه باندې قایم دي، بل چا بل لوبغاړی ونه دغه درجه بندي نه ده اخیستې. د افغانستان رشید خان اول مقام لري په 60 وړیزه بالرانو کې، په اراونډرانو کې محمد نبي اول مقام لري او په 60 وړیزه بالرانو کې بیا که موږ وګورو دویم مقام مجیب زدن اخیستلی ده.